د کابل په بادامباغ کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د کرنې پراختیا د خلکو د سوکالۍ تضمینونکي تر سرلیک لاندې د کرنیزو محصولاتو او کورني تولیداتو نندارتون جوړ شو چې 4 ورځې به دوام ولري. په دغه نندارتون کې د کرنې بڼوالۍ او مالدارۍ محصولات، پروسس شوي تولیدات، لاسي صنایع، کرنیز ماشینونه، زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تجهیزات، مثمر او غیر مثمر نیالګي، د لمریزې برېښنا دستګاوې او یو شمېر کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د ګڼ شمېر کروندګرو، بڼوالو او صنعتکارانو ترڅنګ د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري، د افغانستان بانک مشر ادریس قاهري، د کابل پوهنتون مشر عزیز اسامه په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې د ګڼ شمېر کروندګرو، بڼوالو او صنعتکارانو ترڅنګ د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري، د افغانستان بانک مشر ادریس قاهري، د کابل پوهنتون مشر اسامه عزیز او د یو شمېر وزارتونو مرستیالانو ګډون کړی و. د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري وویل په دغه 4 ورځني نندارتون کې چې نن پیل شو 230 فیتې غرفې شته چې 56 د ښځو لاسي صنایعو ته ځانګړي شوي دي. دی وایي د دغه نندارتون جوړولو موخه د افغانستان د کرنې سکتور پراختیا، د کورني تولیداتو ملاتړ، د کورني تولیداتو کارولو د فرهنګ دودول، د کرنې او مالدارۍ سکتور وده او پراختیا او د کروندګرو، بڼوالو او صنعتکارانو هڅونه ده. هغه زیاتوي هر افغان باید د هیواد د سمسورتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د کرنې وزارت به د تل په څیر هڅه وکړي چې بزګرو او هغو کسانو لپاره چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي مرسته او همکاري وکړي. د ده په وینا د تیر کال په پرتله د افغاني محصولات صادرات بهر ته زیات شوي چې لویه برخه یې د کرنې پورې اړه لري. این به خاطر تشویق، ترویج، به خاطر نمایش گذاشتن همه دستاوردهای د حاقین ما و شما هستند. ملک ما و شما از هر نوع محصولات زراعتی با کیفیت برخوردار می باشد. تا به حال خیلی مشکلات داشتیم. اول خو در ارتباط کشت زراعتش، دوم به دست آوردن محصولاتش، سوم به بازار عرضه کردنش، چهارم به بازار یافتنش بازاریابی نداشتیم. حالا در ارتباط همهشان مسلسلا طبقه به طبقه کارا صورت گرفته. در امو 1 سال 1.5 سال فیصدی خیلی توجه ها صورت گرفته و زمین خیلی مساعد شده. از ابتدای کشت و زراعت و ترمیم و جمع‌آوری محصولات، عرضه کردن به بازار، بازاریابی، در همهشان در همه بخشا توجه لازم صورت گرفته و امید است که سال آینده از یک هم دستاورد زیاد داشته باشیم. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدر اعظم وویل کرنه د هیواد په اقتصاد کې ژوره ریښه لري چې د کرنې وزارت به د مسؤل په توګه ډیره پاملرنه ورته وکړي او یاد وزارت هڅه کوي چې په هیواد کې د بزګرانو شته ستونزې حل کړي. هغه زیاته کړه د کرنې وزارت د هیواد د کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي څو یاد توکو ته ښه بازار پیدا کړي او هیله یې وښوده چې افغانستان په راتلونکي کې د کرنې په برخه کې ښه پرمختګ وکړي. افغانستان یو زراعتي ملک دی، نو په دې سلسله کې مونږ هم کوشش دا ده چې زراعت په پښې باندې ودرېږي. د زراعت چې کوم مشکلات دي مشکلات حل شي. د دهقانانو، د بزګرانو هغه مسایل چې ورسره مشکل سره مخامخ دي هغه مشکل حل شي. الحمدلله لکه د صادراتو په رابطه باندې خبره وزیر صاحب وکوله، تقریبا بس دی په دې 20 کالو کې دومره صادرات نه دي شوي لکه ساکال. دا د زراعت وزارت د مسؤلینو، د کارمندانو لاسته راوړنه ده. الله رب العالمین د مزید توفیق ورته ورکړي. د نندارتون ګډونوال خوښ دي چې خپل محصولات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي
خو غوښتنه کوي چې توکو ته د په کور دننه او بهر بازار وموندل شي. د نمایشګاه ګډون تبن چې وطني تولید دی ډیر زیات تاثیر کوي او د داسې لا ډیرو نندارتونو غوښتنه د دولتو همکارو مؤسسو څخه کوو ترڅو خپل وطني تولید ته زمینه مساعده سي او د بهرني تولیداتو مخنیوی وسی. این نمایشگاه که ما قرارداد به دست میاریم و تجار با تجار میبینه بسیار خوب است که نمایشگاه شود و همین محصولات ما به نمایش داده شود که از هر ولایت مردم میاد دیدن میکنه. ما بسیار خوش هستیم و بسیار خوب است این نمایشگاه بر ما. د نندارتون ګډونوال د دې ترڅنګ چې له حکومته د خپلو محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي، له عام هیوادوالو هم غواړي چې بهرني تولیداتو پر ځای د وطن له تولیداتو ګټه واخلي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د روان 1401 مریض کال د تېرې تلې میاشتې په 20مه په همدې ځای کې د کرنیزو توکو او داخلي تولیداتو نندارتون جوړ شوی و. که څه هم چارواکي په وار ټینګار کړی دی چې د هیواد کرنیزو محصولاتو او داخلي تولیداتو د پرمختګ او ودې لپاره به په کور دننه او بهر بازار پیدا کړي. هغه ژمنې چې د وخت په تېرېدو سره به د افغانستان سرپرست حکومت چارواکي ځواب کړي. نورالله ځاځی، په ژواک خبري اژانس، د کابل بادامباغ څېړنیز فارم. په ژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره